محسن داوړ وایي چې نړیوال قوتونه د خپلو ګټو لپاره اشرف غني له واک لرې کوي. سلام او ښې چارې د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د پښتون د ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ تېره ورځ په یو بیان سره ویلي دي چې د اشرف غني حکومت تر محاصرې لاندې دی او دا هغه څه دي چې نړیوال قوتونه یې پخپله ترسره کوي. هغه همدارنګه اضافه کړه چې د اشرف غني حکومت تر محاصرې لاندې دی او په وینا یې له ترهګرۍ څخه د مخنیوي یوازینۍ لاره له ولسمشر غني ملاتړ دی، خو نړیوال قدرتونه یې د خپلو ګټو لپاره له واکه لرې کوي. هغه همداراز اخطار ورکوي د بحران قیمت به یې عام ولس پرې کوي، خو اغېزه به یې یوازې افغانستان نه بلکې ټوله نړۍ باندې پرېوځي. له بله پلوه امریکا په سیمه کې له طالبانو څخه ډار څرګند کړی. امریکا ګوند چې له طالبانو څخه ویره لري، افغانستان ته یې د 2000 نور سرتیرو استولو پریکړه کړې او غواړي په 15000 سرتیرو په شتون کې خپل سفارت تخلیه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د طالبانو د ناڅاپي پرمختګ په باره کې وایي چې د امریکا پر ضد د طالبانو هر اقدام به له چټک او قوي غبرګون سره مخ شي او له دې سره یې افغانستان ته د سرتیرو شمیر 2000 نور هم زیات کړ. افغانستان کې فعلا د امریکایي ځواکونو سرتیرو شمیر زیاتول صرف او صرف د امریکایانو په خوله د امریکا د سفارت تخلیه ده او د طالبانو ناڅاپي پرمختګ دوی دې ته وویرول تر څو د تخلیې څخه مخکې طالبان کابل ته وارد شي. په نتیجه کې به له امریکا سره لاس او ګریوان شي. په دې اړه ستاسو نظر اړین دی. په کامنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ او تر نورو ویډیوګانو زموږ چینل سره اوسئ. د چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.